د کندهار چمن له لارې پاکستان ته د اوښتونکو افغانانو سره د پاکستاني پولیسو د سپکاوي ډک چلند په اړه راپورونه زیات شوي. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي ځینې تصویرونه ښیي چې پاکستاني پولیس له افغان ښځو سره له سپکاوي ډک چلند کوي. ویل کېږي چې د سپکاوي ډک دا چلند د لسګونه زره هغه کلدارو له ترلاسه کولو سره کېږي چې پاکستاني پولیس او کمیشنکاران یې له افغانستان څخه د اوښتونکو خلکو څخه د پاکستان د سفر په بدل کې ترلاسه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه کې توند غبرګون ښوولی دی. ښاغلي پښتون لیکلي د چمن په ګیټ د ولسونو ځورول ذلیلول بیخي زیات شوي. یوازې د افغانستان څخه د معدنیاتو راوړل آسان دي، نور د عام ولسونو دپاره تګ راتګ یا د ځایي مزدورکش خلکو کاروبار د لوی مشکل سره مخامخ دی. منظور پښتون زیاتوي دا ولسونو سره به په جیب کې چې د مریض د علاج پیسې هم دي، هغه په ګیټ ځینې د رشوت په شکل سره د لوی ضلالت سکیورټي ادارې واخلي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د پاکستانیانو دا ډول د سپکاوي ډک چلند له افغانانو او افغان میرمنو سره څنګه ارزوئ؟ په دې هکله خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.